امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د سحر په جمع کې ولاړ او عمرو بن میمون رضی الله عنه فرمایي د امیر المؤمنین طریقه دا و چې کله به جمع ته مصلا ته مخکې شو نو تر هغې به الله اکبر نه کوو تر څو چې به صفونه برابر کړي نو قدم د قدم سره او ګد اوږې سره برابرول د هغې نه وروسته عمر رضی الله عنه الله اکبر ویل و چې کله صفونه برابر کړه په دې اولني صفونو کې عبدالله بن عباس سره د نورو ملګرو او تورتم دی په مسجد کې او دویم صف کې وایي زه ولاړ یم دا واقعه ټوله ګورم چې څنګه عمر رضی الله عنه په قرات کې شروع کوي ابو لؤلؤ المجوسي او خبيث او بيدینه انسان رالی او په ځان باندې شړۍ راچولي او داسې برچو سره و چې د هغې دوه خولې وي عمر رضی الله عنه داسې وواله په دې تشي کې یا په اوږه باندې تشي باندې وواله کلوي وله بهر راویستي وروسته صفونو کې چې وایي کوم ملګري یو د دې واقعې نه خبر نه شو صرف دومره بعضې روایاتو کې راځي وایي عمر وفرمایي چې سپي وخوړم یا سپي ووژم ګزار یې را باندې وکړه او دومره وینه د امیر المؤمنین نه لاړه چې د تېرېني د وجې نه په دغه ځای را پرېوت او خوا کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاړو هغې د لاس نه ونیو جمع یې مخکې کړ تاسو فکر وکړئ دومره سختو حالاتو کې چغې رمباړې جزې فزې نه کوي بلکې عبدالرحمن ابن عوف ته وایي راشه د امامتي وکړه چې دا جمع وکړي مسلمانان روایت کې راځي چې عمر رضی الله عنه کور ته دننه کړی شي بېهوشي پرې راغله ځکه ډېره زیاته وینه ترې لاړه د هغې د وجې نه بېهوشه شي او عبدالرحمن رضی الله عنه ملګري وایي چې موږ د واقعې نه خبر نه شو چې څه چل وشو ځکه ابو لؤلؤ المجوسي په دې منځ کې داسې تېزه منډه وواله په تلو تلو کې 14 مسلمانان د ځان سره ووال اووه پکې شهیدان شو او شپږ مسلمانان چې کوم دی هغه زخمیان آخر کې یو مؤمن هغه چې وکتل چې بله لاره نشته یو کوټې پې ور واچو کلک کلک یې ونیو دې ظالم ته چې پته ولګېده چې اوس مې نیسي نو ځان فنحر نفسه ځان یې دغه ځای کې مردار کړ عمر رضی الله عنه په کور کې حجره کې چې کله په اوش کې راغلی دې خبرې ته الله زه تعجب کوم چې د مرګ سره دا لوبې کوي کلمې به هر راوتې دي ذوالقدنې دې داسې ټیم کې عمر فرمایي اصل الناس هم له عبدالله بن عباس ته وایي دا نه ته ووایي د خلکو سال دی مونځ یې وکړه که نه مونځ یې وکړه که نه هغه ورته ویل او الحمدلله ټولو ملګرو مونځ وکړه عمر فرمایي دا تپوس ځکه کومه لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه دا هغه انسان په اسلام کې ګورې د سره برخه نشته چې مونځ نه کوي زمانونه موږ او تاسو ته یو بستره دومره ګرانه شوې ده په دې ګرمۍ کې بعضې مسلمانان مونځونه پرېږدي سهار جمع کې څوک نه عامو منځونو له خلک نه راځي د ګیمونو د وجې نه د فیسبوکونو د وجې نه د نیټونو د وجې نه د کرکټونو د وجې نه ځان یې تباه برباد کړ او عمر د مرګ په حالت کې چې کلبي بهر راوتې دي او دا خبره کوي چې د مسلمانانو څه حال دی دا مونځ به کړی او که نه به کړی زمانونو واقع ډېره اوږده ده طبیب یې وله راوسته معالج د هغه زمانې مطابق هغه چې وله کړی نبیذ التمر د کجورو شربت یې وله ورکړ روایت کې راځي عمر رضی الله عنه چې وسکه نو په دې کلمو یې بهر راووت داسې کار یې پکې کړی دا کلمې وله شلولې وې چې معدې ته خوراک نه تله د هغې نه وروسته یې وله پی ورکړ پی چې وسکه هغه په دې کلمو بهر راووت تاریخ کې راځي عمر وفرمیل چې ما باندې ځان مه ستړی کوئ حلال زما ټیک نه دي په دې کې ډېرې واقعې مخې ته رالي مسلمانان به ډلې ډلې راتلو ده عمر رضی الله عنه له به تسلي ورکوله او دا مې ورته ویلي چې ستا دپاره د محمد رسول الله صحبت مبارک او ستا دپاره دې دغه غزوات چې د محمد رسول الله څخه کومې قربانۍ تا ورکړي عمره دغه دې ستا مبارک یو ځوان پکې راغلی امیر المؤمنین ته دا خبرې وکړي عمر رضی الله عنه ته دا ویلي چې ستا په وجه الله اسلام نه ډېره خلک ورکړه ته وګوره د روم او د فارس او د کسرا بادشاهان الله ستا په لاسونو باندې ذلیله کړه او اسلام له الله غلبه ورکړه عمر ورته وفرمیل لا لی ولا علی بس زه د الله رب العالمین نه کفام غواړم برابري دې غواړم نه د دې خلافت او د مشرۍ ثواب او نه دې ما ته ګناه را رسي ته دې ثوابونو په تمه نیمه ځکه خلافت او مشرۍ دا ډېر ګران عمل دی الله دې وایي ما معاف کړي دا ځوان چې کله د دې ځای نه ووته تاسو فکر کوئ چې داسې ځوان په دنیا کې موجود وي والله که چېرته ظلم په مسلمان وشي والله که د قرآن په حرمتي وشي والله که د ځوانانو معاشره خراب وشي چې کله د عمر غوندې ځوانان په معاشره کې وي عمر رضی الله عنه دغه ځوان روان شه چې پنسو ته وله وکتل پنسي یې ښکتلې ویرد الغلام علی ملګرو ته ویل دا هلک چې ما څه خبرې وکړي لږې راولې ډېر په نرمه لهجه کې دې هلک ته وایي یا غلام یا شام ای ځوانه ستا د پنسي چې کوم دي دا د ګېټکو نه ښکته دي
وارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. خو خدینه چې الله نه یره وکي خیر دې جامې دې اوچتي کا فنسي اوچتي کا جامې باندې د خیرینه محفوظ شي او د رب العالمین تقوا باندې سره کې راشي. او دا حدیث کو تاسو معلوم دی چې کومه فنسي د خپل نخته یې الله بدل خپل ور کې سيزي. عمر رضی الله عنه په دغه ټیم کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر سره د سیمینه ده چې معمولی غونډې ګناه نشي برداشت کولای. حالانکه دغه حالي دی چې تاسو یو لري. په دې دوران کې ډېری مسلې مخې ته راغلې خو یو واقعه پکې داراله چې عمر رضی الله عنه د خپل زوی ته وکتل عبد الله هم د جړانه ډک چې دا عمر باندې پلار د چای او به زوی د سیله کا عبد الله نو د بساره زوی ته ویل وي په منډه باندې لاړ شه. عائشہ رضی الله عنها پسې چې محمد رسول الله بیبي او عائشہ ته وایا چې عمر را لګلم د څه ونه چې امیر المؤمنین ځکه چې امیر المؤمنین شي راغي خبره منل واجب او فرض دي. دسی وته وایا چې عمر بن الخطاب را لګلې ما وخت دا وایي چې ستاسو په حجره کې محمد رسول الله دفن دي. ابو بکر صدیق پکې دفن دي. خیر ما ته اجازه راکړه چې د دوه ملګرو سره دفن شم. دا مې ارمان دی. عبد الله بن عمر په منډه باندې راغی. د عائشہ رضی الله عنها حجرې ته هغه ډېر زیات چړل او سلګي واره. وته ویلي چې زما پلار عمر بن الخطاب په تاسو سلام وایي او پس د سلام نه د امر ما راوړې دي دا خدمت مې راوړې ده. هغه کې استغفر خیر دې الله د پاره د محمد رسول الله او د ابوبکر صدیق صحبت زما خوښ دی لکه څنګه چې په ژوندۍ کې وسره ومه داسې پس د مرګ نه د عقیده صحبت زما خوښ دی خیر دې سره وزه دفن شم. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وای دا زه خو ما د ځان لپاره اراده کړې ده چې دلته زه ښخ شم وقسم په الله فلأوثرنه به اليوم على نفسي. د عمر رضی الله عنه دا خواهش دی چې د محمد رسول الله په خوا کې ښخ شي. خیر دې نن زه د خپل نفس باندې خپګدم او دا زه چې کوم دې زه عمر بن الخطاب ته ورکوم. په دې کې عمر رضی الله عنه په دې حالت کې چې ډیره سخته ده دروازې ته ګوري چې د زوی باندې کله راشي. زوی رااله عبد الله ابن عمر ته وایي عبد الله څه چل وشو وایي څه خبره دې راوړه. زوی ورته وایي الذي تحب وایي زما پلار کوم ارمان چې ستا والله پوره کړ. هغه ویل الحمدلله چې د محمد رسول الله صحبت الله ما ترا نصیب کړ. بیا یې ورته ویل وایي زما بچی عبد الله کله چې تاسو زما جنازه والي ما کټ چې کله والي او د عائشہ رضی الله عنها حجرې ته ویسه خیر دې که ژوندې مکه دې شي زمانه حیا کوي د مرګ نه وروسته بیا د عائشې نه تاسو کوي اجازه دی واخلې چې خیر دې د محمد رسول الله صحبت مې ډېر خوښ دی. په دغه دوران کې دا خبره چې وته کله وکړه نو د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما خپل فرمایي وای د عمر رضی الله عنه دا سر چې کوم دی وای ما په خپل پتون باندې خوسته وای کی وای په دې دوران کې ما ته ویل چې الزقي خدي بالارض ای عبد الله ته ما دا سر دی خاور ته کوس چې دا سر په خاور کې الله تکیره وای ما فوضعته من فخذي وای دا ورن می دا سر ولا کوس کو په دې باندې مې کې اوس چې خیر دې زمګي دې نه پریدو. وای عمر بیا ما ته ویل چې الزقي خدي بالارض زمګي ته مې لګ پرې چې دا سر په دې زمګي کې پروت شي. په دې کې ما پس مکه باندې کې اوس دا سر مخه ګیره دا ټول په دې خاور کې کړو او په دې ټیم کې دا وایي چې وای لك یا عمر استاد باندې هلاکت شي لم يغفر الله لك. کله ما په کې عمر ته هلاک شو کله ته مغفرت نو کو تباش زمانو د دې قرباني چې محمد رسول الله په مسلمانه د سحر په جمع کې د قران تلاوت کوي. په دغه دوران کې کلمي بهر روي سره شو مجوسي او کافر به دینه مړ او بیا عمر رضی الله عنه فرمایي ویل د عمر د بار هلاکت ان لم يغفر الله له. که عمر رضی الله عنه الله معافي او بخنه ونه کړ په دغه ټیم کې د عمر رضی الله عنه الله دا ورله او دا غین روس بیا د کټي واغسته. په دې دوران کې یو بل مثال تاسو واورئ چې د شیعاګانو د روافضو د خبيثانو ملامتي ته ټول عمر دا خبرې کوي چې عمر بن الخطاب د علي رضی الله عنه په منصب باندې غصب کړي او د سره دښمنی و. ته واوره خپل عبد الله بن عباس فرمایي وای من د محمد د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کټي غوسته هغه باندې کفن پروتو. په دې دوران کې یو کس رااله و زما په دې وګ باندې لاس کې وسته
چې کله ودرېدو و یو ول ډېر جړا وکړه بیا دا خبره وکړه چې لایق ده چې د محمد رسول الله د ابوبکر صدیق په خوا کې دفن شي وجه دا ده وایي ما ټول عمر د محمد رسول الله نه اورېدلي چې هغه به کله د عمر نوم اخیستنو خامخا د خپل ځان سره جئتو انا وابوبکر وعمر دخلت انا ابوبکر وعمر خرجت انا ابوبکر وعمر وایي ما د محمد رسول الله نه اورېدلي دي چې هر ټیم به ویلي چې زه رالم دې مجلس ته ما سره ابوبکر صدیق عمر فاروق ملګري زه پلانکي ځای ته لاړم ابوبکر صدیق عمر را سره پلانکي ځای نه راووتم ابوبکر صدیق عمر فاروق را سره ډېره لایقه ده چې د محمد رسول الله په دغه جوار کې په دغه ګاونډیتوب کې په دغه حجره کې تم سره تپنش و چې داسې مخ مې ورواړو فإذا هو علي هغه علي رضی الله عنه زمانو د اسلام خټ دشمنان دي ظالمان چې د امیر المؤمنین او د علي رضی الله عنه ترمنځ دغه خلکو کې نفرت پیدا وي او دا خبره کوي چې دوی سره دشمنانو نه هغه یو مور چې کوم بچی پیدا وي والله د دین یو بل سره ډیره زیاته مینه وه د عمر رضی الله عنه جنازه واغسته او د عائشې رضی الله عنها کوټې ته چې کله ورله هغه بچی راولګېدو عبدالله د خپل پلار په وصیت یې عمل وکړو او دی ورته ویلي چې ام المؤمنین که ستا خوښه عمر دا ویلي چې زما د مرګ نه وروسته بیا هم ته اجازه واله هغې ورته وفرمیل بلکل زما اجازه ده همغسې وشوه د محمد رسول الله په جوار کې اول رسول الله پروت دی بیا ابوبکر صدیق دی بیا عمر فاروق رضی الله عنه الله رب العالمین دغه منقبت او دغه فضیلت او دغه رتبه پس د مرګ نه مو نصیب کړه هغه عمر چې محمد رسول الله دا فرمایل چې ای عمره ته چې په یو لاره باندې ځې قسم په الله په دغه لاره باندې شیطان نشي تللی او دا یې فرمایل لو کان بعدي نبی که زمانه وروسته چېرته الله بل نبي رالېږلی لکان عمر دا به عمر بن الخطاب وي او هغه انسان چې الله رب العالمین په ده باندې د مشرق او د مغرب مسلمانانو ته ترقي ورکړه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا فرمایل ما زلنا اعزة مذ اسلم عمر دا هغه وخت نه الله رب العالمین مسلمانانو لا او اسلام لا دومره عزت ورکو د کم زمانې نه چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی الله رب العالمین له دا اوچت انسان او دا د اوچتو مرتبو د فضایلو خاوند ورلې زمانونو امت باندې ډېر مصیبتونه آفتونه غمونه راځي یو د هغه غمونو نه دا و په ما ته چې کله مصیبت آفت او غم راځي داسې اوچتو مؤمنانو ته ګوره چې دا اوچت انسانان د دنیا نه تلي دوی بچې پرېښي دوی ښځې پرېښي دوی خپلوان پرېښي دوی داسې مؤمنان پرېښي لکه د علي غوندې ځوانان او هغوی د صبر او استقامت او حوصلې نه کار اخیستي او چېرته کفارو له غلبه نه ده ورکړې چېرته کفار په ځان خوشحاله کړي نه دي داسې استقامت او حوصله پکار دي